جګېږي وایي عافیه صدیقي زما خور ده، زما خور ده، وطن خو څه کوي؟ ودرېږه لږ صبر وکړه، لږ صبر وکړه. او مشرف په $50,000 خرڅه کړه، بیا امریکایانو راوستله. هی 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 افسوس په تا باندې، ولې جنرال؟ افسوس په تا باندې چې ته اوس والوار او ایرامنډۍ سره برابر یې. ګوره زه درته یو خبره کوم، خبره درته کوم. پنجاب نه خلک راځي په پیسو باندې بوځي. ګوره د یوسف جان ویډیوګانې مونږ لیدلې دي. خرڅول هغه ته وایي یو ولور ده یو مهر ده. دا مهر چې ده، مهر هېڅ حد نه لري. لږ مهر دې ته ښه ویل شوي دي، نور دا د ښځې اختیار ده، د نجلۍ اختیار ده چې په څو باندې دی خپل مهر ټاکي کولی شي. جنرال صاحب صحیح ده؟ تاسو خبریال ګوره ودرېږه خبره یو تلې دا وایي چې د ښکلې جنۍ بیل ریټ دی او د بدرنګې جنۍ بیل ریټ دی. ودرېږه خبریاله څه کوې؟ ګوره خو به د علیشا مور مار څه وایي. زه درته ستاسو خبریاله ده، ستاسو د افغانستان خبریاله. ودرېږه خو موږ د خبریاله شو د دې څه وویلې هغه به څو داسې حساب ده. دلته هر ځای کې خپل فرهنګ، کلتور، عنعنات مونږ لرو. صحیح شو؟ یوې سیمې کې ده 10,00,000 افغانۍ ده، بلې کې ده 50,000 افغانۍ ده. دا د هغوی خپل کار ده، دا خرڅول نه دي، دا مهر ده. ښه هغه هماغسې ځوانان لري چې دغه 10,00,000 او 20,00,000 کې بیا هم څلور ښځې کوي. په 20,00,000 کې ودرېږه لږ صبر وکړه، صبر وکړه. تا ته یې مفته درکوي، ته یې نسې کولی. دا اوس دا نوې سروې چې شوې ده 5 میلیونه یوازې ځوانان او جنکۍ دا ټول هم ټیک ټاکو ته راویستلي دي. دا بې واده پاتې دي. ولې چې د واده مصرف نشي ورکولی، د واده مصرف. بیا ښه زه چې خپله لور خور ورکومه، دا خپل افغاني ته ورکوم. تا عافیه صدیقي ولې خرڅه کړه؟ تا لور نه وه؟ جنرال صاحب اوس په ګوګل کې ورکړه عافیه صدیقي د افغانستان پولیس په غزني کې نیولې ده او د امریکې فوجیانو ته یې ورکړې ده. خدای دې تباه و برباد کړه. مشرف په خپل ودرېږه لږ صبر وکړه، لږ صبر. خو ته خبرې ته واک شه اوس غوسه کېږه منه. عافیه صدیقي په کراچۍ کې نیول شوې وه له بچه یې سره، وړوکی ماشوم هم سره و چې هغه یې بیا ورته شهیده کړله په غزني کې. ښه صبر وکړه. عافیه صدیقي پاکستانۍ نه ده؟ نه بیا صحیح ده، بیا نور خبرې به نه سره کوم. هغه پاکستانۍ نه ده. دا خور چې په کراچۍ کې ناسته ده، دا د سینټ مشر ودرېږه ښه خور پاکستانۍ ده، عافیه صدیقي افغانۍ ده. هغې خپل اسناد ختم کړي وو کله چې هغې د ډاکټرۍ د ډګري وکړه. دا زوی ښایي چېرته ده؟ د عافیه صدیقي زوی چېرته؟ لیونیه په کراچۍ کې ودرېږه. سم خبرې ته غوږ شه، ما سره خبرې کوې. زه څه لیونی نه یم چې ما ته معلومات نه وي. زوی د طب پوهنځي نه په کراچۍ کې فارغ شو. زوی هغه زوی ودرېږه لږ هغه پاکستانۍ نه وه، هغه د افغانستان اسناد اخیستي. ولې لرې که برداشت وکړې؟ برداشت وکړې نو ته لیونی ته وایې چې عافیه صدیقي مسلمانه ده، د ما خور ده. ودرېږه تاسو هغه خلک راخېږئ چې تاسو د خوښې خبرې کوي. داسې خو بس نه کېږي که نه قربان دې شمه. ته لږ صبر کړه که قربان دې شم. نو ته ما ته راجګېږې وایې عافیه صدیقي زما خور ده، زما خور ده، وطن خو څه کوي؟ ودرېږه لږ صبر وکړه، لږ صبر وکړه. او مشرف په $50,000 خرڅه کړه، بیا امریکایانو راوستله کابل ته. غزني کې بیا دلته د ټوپک لاس ته ورغی چې کله په امریکایانو برید کوه. دا یوه ډاکټره وه، دا کوم طالب مالب نه وه. له کراچۍ نه مشرف ورته حواله کړله. له ګونتانامو کې هم کیس اوس هم پاکستاني وکیلان دي. تاسو سنیټار لاړه، هلته یې ورسره ولیدله، د هغه حالت یې وکته. صحیح شو، مونږ خپل بندیان ټول راخوشې کړل، خو خرڅه تاسو کړله. ګوره په چینایانو باندې هم خرڅې کړي دي که نه. زه دې موضوع ته نه ځم، زه په دغه موضوع در سره خبرې کوم چې ته د افغانستان په سیاست خبرې کوې. ستا خپل څومره مشکلات دي. ودرېږه TTP، PTI، PTM، مارنګ بلوچ، کشمیر، سند، خپل مشکلات، خپل زخمونه دې ملهم کوه. جنرال صاحب اوس زه خبره وکړم. وکړه
جنرال صاحب زموږ مشکلات هغه زموږ دي ستاسو دي تاسو په دې باندې ولې بحث نه کوئ چې ستاسو ټول پښتانه د افغانستان نه تښتي او خپل وطن پرېږدي په دې ولې بحث نه کوئ تاسو راځئ په پاکستان باندې پښتون بحث کوئ ودرېږه ګوره ښه دا نوې سروې چې دا اوس دا نوې سروې ټایګر غلی شه لکه جنرال صاحب خبرې ولې غلی شه په مخکې ویل چې دا خبرې ما نه دي کړې اوس یې خپله کوي همدا اوس وس کېده ته خبرې ته ودرېږه زما له هېواد نه چې څوک تښتي دا تېښته نه ده اول دا ځي د دوی فامیلونه دي دا ځي و راځي خو ګوره که دغسې تیارې چې کابل کې کېناستلې او هر څوک یې وړل که په اسلام آباد کې کېني اول به نواز شریف د فوج مشر مریم نواز وزیر اعلی ټول به په دې تیاره کې ناستې روان به وي ښه دا اوس نوې سروې چې ده دا اوس نوې سروې 1,00,000 کسان د ورځې له پاکستان نه ځي پنجابی سندی پښتون ټول ځي ته د جیو تلویزیون دا اوسنی راپور ته وګوره چې ورکړی دی د جنګ اخبار زه ګوره هغه څوک یم چې د تاسو ټول مطبوعات څارم صحیح ده دا اوس ته چېرته ولې څارې په موږ کې ته څه کار لرې ته څه کاری ولې اټکه پورې مو وطن ده اټکه پورې د څنګه وطن دی تا خو ته خرڅ کړی په انګریزانو باندې ته خو هر څه خرڅوي زه د خرڅ کوم خو چې وطن مې دی تر خپل وخته پورې اوس پوره سوی ده نه پوره سوی ده نو ته خو بیا انګلینډ کې کاري صاحب ناست انګریز سره خبره وکوې تا سره ما امضا کړی وه نو تا خو پاکستان سره کار نه ته کوټه چې ته ما خرڅ کړی جنرال صاحب پیسو لپاره خو تاسو همیشه هر څه کړي دي روس مو راوستی را 20 کاله مو د امریکې ټوپک په اوږه ګرځولی دي نو دا څه خبره ده چې زه دې خرڅ کړی نه یم هغه تاسو غونډه دې وطن کې لوی ګلخانان ولو هغه د هلته سبزي څه ریټ ده په هغه کې ورکه دې باندې سیاست کې د سره نه غږېږو معلومات کې سبزي په څو ده کیلو بینډۍ پیاز رومیان د پاکستان کې دال په څو دي په کینیډا کې مه قربان دې شم لوبیا تپوس رانه وکړه د لغماني ګوبي تپوس رانه وکړه شلغامو تپوس وکړه ښه وایه په څو دي هو بالا داسې دي تقریبا 1,000 روپۍ کیلو باندې بینډۍ دي داسې 500 کیلو باندې دا شلغمان دي جنرال صاحب د راځي په توګه د مخکې ویل چې افیس د پاکستاني نه ده دا خبره منئ نو خو دې منه 10,000 کسانو په مخ کې مې ویل څنګه یې نه منم ښه اوس که درته زه ریپورټ وښیم دلته چې دلته لیکلي دي پاکستان اوریجن دا خو ګوګل لکه ته ووایې چې د جنرال صاحب دا د اف بي آی دا د فیډرل بیورو ریپورټ ده دا د اف بي آی ریپورټ ده که په انګلیسي پوهېږي نه که په انګلیسي خبره واوره هغه خرم کنټرول کوي یا خرم کنټرول کوي چې روزانه ما پسې ویډیوګانې کوي کومه یوه شیرینۍ یې دی نه د تاسو خره هغه د مونږ خره ده د ګرمو سرداره زموږ په خره څه کوي سورلیپي کوي جنرال صاحب هغه ولې چغې وهي د هغه کنټرول کوي خدای هم بیخ شین کا جنرال صاحب نو خو واده دې ویې که ورسره که نه چې دوه دې کړي دي او درېیمه بله مو که که نه تا خو په اولاد زېږی یم قربان دې خرې سره څوک واده کوي د پاسه به پې ناست دی که نه جنرال صاحب خره ده نو ستا په نظر